د سیلانیانو لپاره یو ښایسته ځای انډمان نیکوبار. د انډمان او نیکوبار ټاپوان د هند لوه هغه اتحادیو څخه دی چې د ټاپوانو په یوه ډله کې د بنګال خلیج او د انډمان سمندر په اوږدو کې پراته دي. دا 150 کیلومتره ځمکه د انډونیزیا د اچي په شمال کې پرته ده چې له تایلند او میانمار یعنی برما نه د انډمان بحر په وسیله بیله شوې چې د دوه ډله ییزه ټاپوګانو هر یو انډمان او نیکوبار څخه عبارت ده چې په 10 درجو شمال کې انډمان په بر کې او نیکوبار بیا په سویل کې 109 کیلومترو په واټن بیل شوی دی چې د انډمان سمندر یې د شرق په لور او بنگال خلیج یې د غرب په لور شتون لري. د دې ځمکې پایتخت د پورټ بلیر ښار دی. د دې ټاپوګانو ټوله ځمکه شاوخوا 249 کیلومتره مربع مساحت لري. د نیکوبار پایتخت بیا کار نیکوبار دی. دا ټاپوګان د انډمان او نیکوبار تر فرمان لاندې دي چې د هند مسلح ځواکونو د 3 ګونو برخو یوازینی جغرافیایي فرمان دی. د انډمان ټاپوګان د سنټینلیزې یا هغه خلک چې له نورو سره اړیکه نه وه وګړو د اوسېدنې ځای دی. د سنټینلیزې وګړي هغه وګړي دي چې تر اوسه یې عصري ټکنالوژۍ ته لاسرسي نه درلوده او له دې ټکنالوژۍ لرې پاتې وو. د هند د 2011 کال د سرشمیرنې سره سم د نیکوبار او د انډمان د ټاپوګانو د وګړو شمیر ټولټال 3,09,943 وو چې په هغې کې 2,0330 چې 53.25 سلنه سړي او 1,20,614 تنه ښځې وي چې 15.04 سلنه جوړیږي چې یوازې 10 سلنه خلک یې په نیکوبار ټاپو کې ژوند کوي. د انډمان او نیکوبار ټاپوګان 5,943 سلنه وګړي هندو مذهب دي. په 1340 میلادي کال کې برېټانیا د انډمان او نیکوبار ټاپوګان په یوه اداري سیمه بدل کړل چې د دوی د قضایي ادارې د لوی کمشنر لخوا اداره کېدل. د 1940 کال د اگست په لومړۍ نیټه د نیکوبار ټاپوګان د بلې ادارې تر چتر لاندې راغلل چې د لوی کمشنر مرستیال یې مشري کوله. په 1902 کال کې یو فرمان کوونکی رئیس بست رامنځته کړی شو چې د کمیټې د رئیس پر ځای د دولت د رئیس په توګه وګمارل شو. له هغې وروسته بیا د پردیش په نوم یوه شورا جوړه شوه چې د خلکو د استازو په توګه وګمارل شول او له لومړي فرمان ورکوونکي سره په چارو کې مرسته کوله. د انډمان او نیکوبار له ټاپوګانو یو تن استازی د لوک سبا لپاره هم رالیږل کیږي. لومړني اوسیدونکي د لرغون پیژندنې لومړي شواهد ښایي چې دا خلک 2200 کاله د ژوند پخوانی تاریخ لري، خو جینټیکي او فرهنګي مطالعات بیا دا ښایي چې دا خلک شاید د نورو خلکو د ګډون له امله په پخواني شرق کې شاوخوا 30,000 کاله پخوا رامنځته شوي وي. له هغې زمانې دا خلک دلته ژوند کوي او په بېلابېلو قومونو ویشل شوي دي. داسې ښکاري چې په نیکوبار کې د بېلابېلو بیکګراوند لرونکي خلک اوسېږي چې د اروپایي د بومي نیکوباري اوسېدونکو او منخمري ژبو باندې خبرې کوونکو خلکو څخه دي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال تر ډیره دغه ټاپوګان د جاپان تر ورکې لاندې وو او یو کم شمیر برخه یې د هغه وخت د هند د ارضي آزاد حکومت چې سباش چندر بوس یې مشري کوله تر واک لاندې وو. سباش چندر بوس د جنگ پر مهال هلته تللی وو او یو ټاپو یې د شهید ټاپو په نوم او بل یې د سوراج یعنی د خپلواک ټاپو په نوم ونومول. د هند ملي اردو جنرال لوګاناتھن یې د انډمان او نیکوبار د والی په توګه وګمارلو. د 1940 کال د فروری په 22 نیټه هغه د هند ملي اردو له څلورو نورو افسرانو هر یو میجر منصور علي الوی، سب ایل ټي محمد اقبال، ایل ټي صوبا سنگ او سټینوګرافر شرینواس سره یو ځای د پورټ بلیر هوایي ډګر لمبلاین ته ورسېدل. همدا کال د مارچ په 21 بیا نظامی اډې او ملکی ادارې د ابیرډین په بازار کې د ګردوارې ترڅنګ جوړ شوي دي. وروسته بیا هلته برطانوي پوځونه هم راغلل چې پاتې جاپاني ځواکونه یې تسلیم کړل. په
1940 کې د هند او د 1980 کې د برما د ازادۍ په بهیر کې چې کله برتانیا ووتله نو ټاپوګان یې خپل برتانوي هندیانو او برمایانو ته وسپارل ترڅو خپل ملیتونه هلته ځای په ځای کړي. دغه ټاپوګان بیا په 1950 کال کې په بشپړه توګه د هند تر واکمنۍ لاندې راغلل او د هند د اتحادیو نوم ورته ورکړل شو. هند د دغه ټاپوګانو دفاعي برخې له 1980 کال نه راپدې خوا پیاوړې کوي او اوس دغه ټاپوګان د بنگال په خلیج او په ملاکا په تنګي کې هند ته خورا ستراتیژیکي ارزښت لري. دغلته د ټول ټاپوګانو شمیر 1502 دی. په دې کې په شاوخوا 28 ټاپوګانو خلک په دایمي ډول ژوند کوي. انډمان د نیکوبار څخه د یو چینل د لارې جلا دی. په انډمان ډله کې فقط 200 ټاپوګان دي چې ټول مساحت یې 6170 مربع کیلومتر دی. نیکوبار فقط 200 ټاپوګان لري چې مساحت یې 1915 مربع کیلومتر دی. دغه سیمې مرکز پورټ بلیر د کلکتې څخه 1255 کیلومتر لري دی. ګریټ نیکوبار د هندستان جنوبي سوکه ده او د انډونیشیا سوماترا څخه فقط 150 کیلومتر لري ده. انډمان نیکوبار د سیلانیانو لپاره د یو ځانګړي ځای په توګه رابرسېره شوی دی او زړه راښکونکي ساحلونه سره سمبال دی. د دې ځای ښکلا لوی شمېر سیلانیان ځان ته راجلب کوي. هندي سیلانیان انډمان ټاپوانو ته د تلو لپاره د اجازې د لیکونو اړتیا نه لري، مګر کچرې غواړي چې ځینې قبایلي سیمو ته په سفر لاړ شي نو د پورټ بلیر مرستیال کمشنر څخه د اجازې خصوصي لیک ته اړتیا لري. خارجان د اجازې لیکونه د اخیستلو ضرورت لري. خارجان الوتکې د لارې کله چې دغه ځای ته ورسیږي نو پورټ بلیر څخه د اجازې دغه لیک ترلاسه کولی شي. د هند انډمان او نیکوبار ټاپوان ایزانو په دې حقله دا خصوصي مطلب تاسو ته هریندر کمار سواتی وړاندې کړو.